اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د قاعده نورانی درس موږ تاسو آخرین درس د حروف د مقطعات ته رسیدلی وو. آخری درس په دغه ځای کې د حرف د صاد کې وو. حرف د صاد په قرآن کریم کې یو سورت دی د صاد په نامه. مخکې مو هم تاسو ته یادواري وکړله په مفرداتو کې که چیرې حروف ښه دقیق یاد شي نو په قرآن کریم کې هیڅ مشکل نه وي. نو حرف د صاد که چیرې تاسو اطفالو یا تاسو ښه زده کړی وي نو دغه ګورئ د قرآن کریم د سورت د سر یو آیات دی، صاد والقرآن ذی الذکر. ګورئ په دې قسم تلفظ کی دغه د مد علامه ده ځکه درې حرفي ده نو ځکه مد کیږي صاد. دې مدونو ته مد حرفي لازم مخفف ورته وایي او مثقل بیا دغه دی چې شد لري، یعنی دغه سیم میم. دغه سیم چې ده په دې کې چې کوم مد شوی دا مثقل حرفي دی لازم، او میم چې ده هغه بیا مخفف دی ځکه میم آخر میم چې ده هغه ساکن علامه لري. ح په دې کې مد نه کی ځکه دو حرفي دی او په میم کې کی ځکه درې حرفي دی. حمیم. مدونه به ان شاء الله په علم تجوید کې په باب د مدونو کې ښه په تفصیل ښه خوندوره شرح ان شاء الله تاسو ته ورسیږي. ښه په لوړه سطحه د قرائاتو د طریق نه ان شاء الله د قرائت عشرې طریق نه مکمل ان شاء الله تفصیل سره بیان شي. تکرار: حمیم عین سین قاف. دلته تاسو ګورئ عین هم یو نون لري او سین یې هم لري. د عین نه دی خواته سین راغلی بیا د سین نه دی خواته قاف راغلی. نو د عین کې چې کوم نون دی دغې نه دی خواته سین مرقق دی یعنی ترقیق د جملې حرف دی نو ځکه اخفا هم مرققه کیږي یعنی باریکه اخفا کیږي. او سین نه دی خواته قاف هم مفخم حرف دی تفخیم یعنی ډک ویل کی نو اخفا د دې نون ډکه کی په څه قسم عین سین قاف. تاسو ګورئ عین سین عین او دلته سین قاف. هدف د اخفا نه دا دی چې په عین کې کوم نون دی هغه نون ساکن زه مخرج د سین ته وړمه ځکه د اخفا د قانون دی. ان شاء الله په علم تجوید کې به د نون ساکن احکام ښه خوندور تاسو ته بیان شي. او د سین نه دی خواته د نون چې دی د مخرج د قاف حرف ته وړمه ځکه چې بیا وروسته قاف ښه صحیح تلفظ شي. قاف په قرآن کریم کې د قاف په نامه یو سورت لرو، قاف والقرآن المجید. دومره به نه ډکوایه چې شنډې کې راټولی شي. اطفال ته تاسو باید متوجه شئ چې کله قاف وایي شنډې باید راټولی نه کی چې قاف وایي قاف نه. قاف. نون. این نون په نامه هم یو سورت دی، نون والقلم.